الحمدلله په دې کې شک نشته چې نن سبا پښتانه ډیر زیات تعلیم یافته شوي دي، ډیر زیات پوه شوي دي، خو بیا هم داسې غلطیانې د ځینې ښځو نه کېږي چې هغوی جعلي پیرانو ته ورځي، په دغه پیرانو باندې یقین ساتي، دغه پیرانو باندې دوی یو قسم عقیده جوړه کړې وي چې دا یو شرکي عقیده ده او دغه پیرانو باندې تعویضونه کوي. بیا ورسره دغه پیران چې کوم غلط کارونه کوي نو هغه بیخي د کتلو وړ نه دي. د یو جینۍ دا واقعه ده چې هغه هم همدغسې پیر ته ورغلې وه، د دې دپاره چې د هغې په کور کې مشکلات و. دغه مشکلات دې حد ته رسېدلي و چې د ښځې په کور کې ګزران ګران، یعنې خبره داسې وه چې د ښځې ماشوم نو اولاد یې نه پیدا کېدلو، د اولاد نه پیدا کېدو په خاطر په دې باندې په کور کې زندګي اور شوې وه، په کور کې بې زندګي ډېره زیاته تنګه وه چې بیا ورته یو چا وویل، یعنې خپله یو ملګرې وه هغې ورته وویل چې ته یو پیر ته لاړه شه، دغه ځای کې یو پیر دی، هغه به ستا صحیح علاج وکړي یا به تا ته څه دم درکړي، نو هغې سره به تا الله پاک ښه کړي. نو کله چې دا هلته ورغلې ده او دغه ملګری هم ورسره به په دغه ورځ خو ورته پیر داسې ډیمانډ نه و کړی، خو ورته یې ویلي چې ته یو هفته پس بیا راشه. بیا چې کله دا ښځه یو هفته پس ورغلې ده نو دغه پیر ورسره خپل بد عادت ښکاره کړی دی او جینۍ په خپلو خبرو مجبوره کړې ده. ورته یې ویلي دي چې که ته دا کار هم سره نه کوې نو خاوند کې ستا مسله ده او کېدای شي هغه بیا بله ښځه وکړي ځکه چې هغه د خپل ځان علاج نه کوي. نو په دې وجه باندې بیا تا ته به طلاق هم وشي. نو ښځه یې یارولې ده او د هغې نه پس بیا ښځې ورته غاړه ایښې. نو زموږ ستاسو یو لوی المیه دا ده چې سړو کې چې کومې غلطۍ وي، کوم کارونه په سړو کې کومې مسلې وي، هغوی خپلې مسلې ډاکټرانو ته نه بیانوي، د خپلو مسلو علاج نه کوي، خو بس دا کوشش وي چې هر لانجه او هر مسله په ښځه باندې ورواړوي. نو داسې هم نه دي کول پکار، ځکه چې هغه هم د الله پاک بنده ده او بیا چې ډیره مجبوره شي نو بیا دغسې قدم اوچتول هغې ته ډیره وړه خبره وي.